أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. قبل الاحترام علماء الكرام मेरे रासत और शफ़क़त भाई को तालिब इल्मान उलमा सरा तलबा सरा मोहब्बत का उनको अक़ीदतमंद और मुसलमान देर वक्त ये मुबारक ज़े की मुबारक मजलिस की तसन्नास होगा उम्मत और मिल्लत खैरख्वा उलमा उम्मत और मिल्लत खैरख्वा उलमा इस्तासुमा इतराला और इस्तासुता नखबल इस्तिताअत और नखबल वस मुनासिब खैरख्वा है मंडप खबरों की अल्लाह जो की जितना सब खबर हमारी खुशी है खबर मौजूदी और बिहार पता को हमारे खबरों का उनको उलमा और सरसरा रसूल होता सरज़मान अमल इंसान की मौलाना से माता हुए तर्जुमा शुरू को दस इख्तितामी दुआइया कलिमात मुआया और सरब तर्जुमे इख्तिताम सब और तर्जुमे इफ्तिताह दो कार ज़मान तर्जुमे शुरू ठीक है सो बोरे कि इख्तितामी खबर दा इख्तितामी खबर खुदा ला कि अल्लाह सुबह बनास तो का और ये दिन शुरू वही शुरू चाहे वहीनो पर हक न जिम्मेदारी पूरा करो चाहे औरीदो पर हक न जिम्मेदारी ऐसे स्टाफ जिम्मेदारी तवज्जो सर औरीदिन और आलिमान जिम्मेदारी तवज्जो सर वहीनो तो देना जैसे हिस्सों हक ला जो खबर रखो न हो नहरी में बचो ना गालिबन दा मजलिस शुरू शे बस सूत वाला सूत नाश तो दुरुस्त वाला है सूत बखिरा है खबर और एक शील यदि खबर और दो न दफायदे खिस्तू तो तरतीब जमा ज़हन की दे अगर तमाके तरह ख़ुशमश अगर तरतीब सरा नबी मजलिस न फ़ैलो वाख़ले किफ़ अगर दा कम मरगरे सुमर खबर माने पूछे कम मरगरे दा कम आलिम सुमर खबर माने पूछे दा खबर में बदतन न खाना कितना दस्तरसान मुझे यार किसी बीमारी शिका और वो तो खबर कोई हो ना वो तो खबर कोई शुद्ध ना जैसे भी दिमागी मुझे एक तो है तो मेरे किसी के हुए मेरे शेख से के हुए मेरे मेंबर से के हुए मेरे मुअज्जिन से के हुए मेरे मुला से के हुए तो मुझे फला करना
خبره خپل ژوند ته مخامخ کړه. صحیح ده؟ څومره خبره باندې چې کوشي یو دویمه ده که د سره په یو خبره باندې پوه شې بیا به خپل ځان ملامته کړه. مولا دې نه ملامته کړه، ما ته دلته خبرې څوک وایي بل به نه ملامته کړه. څوک به ملامته کړو چې زه ناست یم او زه په خبره په یو خبره پوه نه شم، زما سمج کې راغله، زما ذهن کې راغله، یو خبره مې زړه کې کوزه نه شوه. لہذا د خبرو کې چل دی ما کې څه چل نشته، نه ځان به ملامت کړو. د نه پوهې په صورت کې چې ځان ملامت کړو بیا به په دې زړه کې ځان ملامت کولو سبب څه ده چې دا زما د قصور وجه ده، زما د کمي وجه ده چې زه په داسې مبارک ځای کې مبارک مجلس کې په یو خبره پوه نه شم. یا د دې دماغ په کې کومه نه صفا خبره ده په دې خپل زړه کې ندامت او ملامتي الله ته وښیم، د جړا شکل جوړ کړ او په خوله باندې استغفر الله العظیم چې زه دومره ګناهګار یم، زه دومره د الله په ذکر کې قصوروار یم، زه دومره د الله د نعمتونو په شکر کې قصوروار یم، زه دومره د الله عبادت کولو په هکله قصوروار یم چې زه په دې مبارک مجلس کې 2 غنټې کېناستم او زه په یو خبره پوه نه شوم. الله زما قصور باندې معاف کړي، الله زما قصور فایده وشو، څه وشو؟ فایده وشو، رښتیا وایي وشو که ونه شو؟ کله چې پوه شوی بس دا خبره لنډه کومه تاسو په خبره پوه شو دا خبره یې زده کړو. کله چې څومره خبره باندې زه پوه شوی او هغه خبره ما خپل ژوند ته مخامخ کړه چې دا خبره ما ته مخکې نه معلومه وه که نه وه معلومه، په دې خبره مې نه مخکې نه عمل و که نه. خیال مو ګونج خو نشته په دې حال کې، پوهېږئ په خبره ما ته مخکې نه معلومه وه که نه وه معلومه، په دې خبره باندې چې معلومه وه زما عمل شته که نشته، بس اسانه خبره. زه ستاسو د حال نه یم خبر، تاسو زما د حال نه نه یې خبرې، خو زه د خپل حال نه په خپله ښه خبر یم او تاسو هر ملګری د خپل حالت نه په خپله ښه خبر. موږ داسې یو بل ته وایو چې زه دې پېژنم، موږ څه داسې وایو ما تر اوسه خپل ځان نه دی پېژندلی نو بل څوک پېژني، ما تر اوسه خپل ځان نه دی پېژندلی زه څوک یم، زه څومره اوبه وکړم نو زه به تاسو وپېژنم، داسې خبرې دي. نو چې کله دا په کومه مسله زه پوه شوی نو ما مسله خپل ژوند ته مخامخ کړم، ما ته اندازه ولګېده چې دا مسله تاته مخکې نه معلومه وه او په دې مسله باندې ستا عمل هم و، چاته پته شته د خپل ځان مسله مخکې نه معلومه ده او مسله باندې مې عمل هم شته، مسله زړه ده نوې نه ده، مسله زړه ده چې کله ما ته دا اندازه ولګېده د خپل ژوند باره کې ورونو زه به تر زړه الحمدلله رب العالمین په ژبه ووایم، څه ووایم؟ الحمدلله رب العالمین په دغه علمي کیفیت باندې عملي کیفیت باندې زه به په دې زړه کې خوشحاله شم او په ژبه باندې به ووایم الحمدلله رب العالمین. یو ځل سره ووایم چې الحمدلله رب العالمین په خپل کیفیت ووایي که نه فایده وشوه. څه فایده وشوه؟ شکرګزاره به شامل شو.
چې په دې حالت او په دې کیفیت مې الحمدلله رب العالمین نیک ویلي شکر گزار وکړئ په دې وخت کې نشم شامل شکر گزاروں کے شامل شو مجھ سے چلو شو دو گھٹے گا سو دو گھٹے یو گھٹا دا چلا الحمدللہ رب العالمین اخلاص سر وینا نفس زده کبر بدل شو دا زمان طول دا زمان کمال دی چې د علماء په خبره پوهېږم او د علماء په خبرو باندې عمل شته وہ ہم شتا قسم شتا زين هذا زمان كمال نعوذ بالله من ذلك دا قبر طرف تصريح وجب طرف نا الله دا ستا مهرباني دا ستا توفيق دي ستا عطا و نوال دي چې ما ته د کوئی توفیق هم راکړ او ما ته عمل کولو یو ګټه دا شوه چې څه شو خبر نه بچو دې ته زموږ د عالمان د دفع مسرت په شکل کې ګټو تاوان نه بچو څه نه بچو تاوان نه بچو دویمه ګټه دا وشوه چې په دغه کیفیت علمي او عملي باندې کوم کیفیت علمي او عملي باندې چې ما اخلاص سره شکر ادا کړو قسم دی لویه لویه مضبوطه وعده کړې لئن شکرتم لأزیدنکم إن شكرتم فهذا كيفية علمية وعملية الله ما ترقي بسيط سمعنا شيء دا رونو د جلب منفعت په شکل کې ګټه شو ورته کیسه دې خبره نه ده څه په شکل څه په شکل کې فایده نه راځي هغه ته تاوان نه ځان بچ ودلته نه فایده ځان راځي ناسته کې بیٹھو شو او کومدا سے ناسته نو دا سے پاسم او مثلا خپل ژوند ته مخامخ نه کړ سمې چورې دي خبرې زما اول خپل ځان ته دي بیا د علماء علومو ته دي او بیا تاسو ته اول خپل ځان اول ځان دی بیا جهان اول ځان دی بیا د علماء علومو ته او بیا تاسو راشي چې کله مې دغه مسله چې زه پرې پوه شوم په دې مجلس کې ما خپل ژوند ته مخامخ کړه ما ته د خپل نفس نه دا جواب راغی خپل زمانه دا جواب راغی چې مانه ټول دومره داسې تېر کړی او دا مسله درته نه معلومه او نه دی پیغمبر دا درته نه معلومه وه چې وارخطا نه کړه څه نو امیده نشم سمدستي توبه وباسم څوک سمدستي ما په خبره پوهېږي سمدستي توبه وباسم څنګه توبه وباسم زړه زړه کې خپل ځان ملامته کړم څوک رښتینې توبه دا ده چې زړه کې به ځان ملامته کړم د خپل قصور او د خپل کمي اعتراف به کوم او بیا په ژبه باندې استغفر الله العظیم ووایم او د ژړا شکر وکړم که ژړا راځي د سترګو نه به اوښکې کړم که ژړا نه راځي د ژړا شکر وکړم او څه به ووایم استغفر الله العظیم الله نه بخښنه غواړم توبهګارو کې شامل شو څه کې شامل توبهګارو کې شامل شو اوس وشو دلته نو ګټل شو صفا خبره وګټل شو یو ګټه دفع مضرت په شکل کې بله ګټه د جلب منفعت په شکل کې دفع مضرت په شکل کې ګټه دا شوه چې زما د جهل او د ترک عمل ګناه به راته الله معاف کړي زه زما رښتینې پوهه فایده وشوه که نه که د اسانو خبرونو نه پوهېږئ نو بیا به ډېره ګرانه شي موږ ته هم ګرانه شي تاسو ته هم ګرانه شي الله دې راته اسانه کړي اسانې خبرې دي پښتو دي
دفع مضرات پر شکل دی ګډه راوړ شو چې مستقبل کې باندې الله د هر معصیت نه بچ کړي الله حفاظت وکړي ګناه راته معاف شوه دا زما خبره نه زما تاوان نه ده دې کې مبالغه نشته التائب من الذنب كمن لا ذنب له التائب من الذنب كمن لا ذنب له رښتینی توبهګار د خپلې ګناه نه دا د هغه چا په شان دی لکه چې توبه ګناه کړي لکه چې ګناه مستقبل کله نه الله بچ کړي د ګناه نه حفاظت به نه کوي د دې رښتینې توبې د برکت نه صرف دعوه نه ده مبالغې والا خبره نه ده ځکه محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي التائب من الذنب حبیب التائب من الذنب او د الله محبوب بنده د الله محبوب بنده نه دی چې الله یې نافرمانونه بچ کړي او د نیکو توفیق ورکړي د الله محبوبیت وایي دی د الله څه کوي نافرمانونه یې بچ کړي حفاظت یې کوي او د نیکو او د حسناتو توفیق ورکړي دا د دې مجلس په آخر د مجلس کې شریک مسلمانانو حوصله افزایی د دې مجلس د ناستې نه د فایدې اخیستو یو اسان اوس که تاسو وایئ چې یاره دا دواړه خبرې موږ ته ګرانې دي توبه هم راته ګرانه ده شکر هم راته ګرانه ده توبه هم راته ګرانه ده شکر راته ګران دی چې زه په څه شکر وباسم ما څه نصیب شکر وکړئ اسلامي یا څه او توبه هم راته ګرانه ده څه شی توبه راته څنګه ده زه څنګه توبه وباسم ما څه کړي چې خان په بدل کړي Pero aquí se ve, yo no sé cómo, más se cree. Jadi ini kira awal, syukur kira awal. Jadi ada asannya, जो आसान तरतीब जमा जहन के दार वो मुराज़े बड़े मुबारक मजलिस किला क्या याद हो जिसे बदखल नजर ज़ाविया बदलो توبه چې ما ته ګرانه شوې ده او دا شکر چې ما ته ګرانه شوې ده ځکه ما ته توبه ګرانه ده ځکه ما ته شکر ګران دی چې زما د بل باندې نظر دی خپل ځان مې نظر نشته چا باندې مې نظر د بل په ګناهونو مې نظر کړو د بل په پیسو څیزونو مې نظر کړو نه مې په خپله ګناه نظر شته او نه مې په هغه مهربانو نظر شته کومه مهرباني چې ما سره الله کوي داسې مسلمان شته چې هغه ووایي چې ما سره هېڅ مهرباني نشته ما سره هېڅ کړي هېڅ څوک نه شي او نه به یې ووایي ما نه د شکر لار چې خطا که او خطا شو ځکه خطا شو زما نظر په بل دی د بل نه نظر خپل ځان ته راوړم د بل نه نظر یا د بل هلته شمارم ګناهونه شمارم نافرمانۍ شمارم او یا د بل پیسې شمارم او څیزونه شمارم ځان نه هېر شم نه په خپله توبهګار شم او نه په خپله شکرګزار شم څو پورې چې ما د خپل نظر زاویه نه بدله کړي نظر مې خپل ځان ته نه راوړی د شکر آساني نه ده دا آسان دی داسې به کوو که نه د خپل ورور نه د خپل تربیب نه د خپل ګاونډي نه د خپل رشته دار نه نظر خپل ځان ته راوړم چې نظر خپل ځان ته راوړم بیا به مې هر دیني مجلس کې بس دا مجلس نه هر دیني مجلس کې درس کې د جمعې مجلس کې بیان کی
گشت شوه دی بیان کیږي په تعلیم کې کومه مسله چې زه وورم اول ځان دی یا جهان دی دغه مسله باندې پوه شم خپل ژوند ته مخ کوم عمل مې کې وي د زړه نه به الحمدلله رب العالمین وی او که عمل مې نه د زړه نه به استغفر الله حدیث دوه ګټې مې نصیب کړي دوه ګټې نصیب کړي دا به اسانېږي دا مسله چې زما نظر په خپل ژوند قبل باندې نظر وکړي دا څه به کوو پاتې شوه افتتاحي خبره قرآن کریم درس کې کېنئ قرآن کریم درس شروع کړئ ما چې د کوم مبارک صورت تلاوت فرمایي دا مبارک صورت موږ او تاسو ټول مزدوزان مسلمانان عرب عجم نارینه زنانه څوک یې حقیقتا وایي او څوک یې حکما وایي د هر مونځ هر رکعت دی د هر مونځ د حقیقتا او حکما کېدلو باندې علما او طلبه پوهېږي یو لوی اشکال جواب څه دی اشکال جواب وګوره امام پسې ولاړ یم نو خو نه وی دا حکومت وینا څه ده حکومت وینا ځان له وین امام یې وایي او مقتدي نه وایي دا خو هر رکعت امام نه وي دا حکومت وینا ده ځان پوه کړه د امام صاحب قرت دا د مقتدیانو قرت امام صاحب وینا او لوستل د قرآن کریم دا د چا لوستل د مقتدیانو لوستل ما ته خبره پوه څوک یې حقیقتا وایي او څوک یې حکومت وایي امام منفرد دا حقیقتا وایي دا صورت او مقتدی حکومت وایي پاتې شو سنت او نوافل سنت نوافل وتر واجب په دې کې حقیقتا وینا ده ځکه روژې نه بغیر زموږ د وتر واجب ځان دی روژه کې ویل جنس دی اچھا بهرحال دوه دېرش ځلې هر مسلمان دا مبارک صورت وایي ځکه شواروز کې کم از کم دوه دېرش رکعته لمونځ کوي څو رکعته دوه دېرش څلور رکعته دولس رکعته سنت مؤکده څو رکعته دولس رکعته سنت مؤکده په وختونو کې چېرته فرضونه مخکې چېرته فرضونه وروستو چېرته مخکې او وروستو دواړه خبره اسانه ده 12 رکعته فرض او 3 رکعته وتر څو رکعته شیخ عثمان کوي او رکعته عثمان 12 رکعته سنن رواتب ورته وایي سنن مؤکده ورته وایي نمونه بیا ساتي 3 رکعته وتر واجب 12 رکعته فرض هر یو رکعت کې سورۃ فاتحه ویل کېږي واجبه خبره ده واجبه خبره ده چې دې سورۃ نوم نه راځي عجیبه خبره ده چې دا سورت زه په دې نه پېژنم چې دا څو آیاتونه دي او دا سورت دومره نه پېژنم چې دا مکي سورت دی مدني سورت دی او دا هم نه پېژنم چې په دې سورت کې دا مزګزار چې په 2 رکعاتو کې ووایي د شواروز 2 رکعاتو منځونو کې ووایي الله نه څو ښځو مزګزار څو سړو مزګزار جمع سره مونځ کوي دې څو وخته او ځان له مونځ کوي دې څو وخته دا پته راته نشته نشته پنځم نمبر آیات اهدنا الصراط المستقیم درې څه وایي زم وایم تاسو هم وایي زموږ مسلمانان خویندې مې وایي عرب هم وایي او عجم هم وایي نیکان هم وایي او ګناهګان هم So, the two تعريفهم لائق رب العالمين الله رحمن رحيم الله مالك يوم الدين الله ده هر مخلوق ده هر قسم عبادت لائق الله ده هر محتاج حاجت روا الله
مونږ نه پوهېږو سمه لار راته وښایه. یو مونږ بېوسه یو سمه لار باندې روان کړه. دوه مونږ بېوسه یو سمه لار باندې روانولو نه پس منزل ته ورسېږو. درې اهدنا الصراط المستقیم کې دا درې څیزونه وایو. یو دو لمونځ دی. تاسو ته که نه ولې ودرېږو؟ داسې مجلسونو کې هم چې کښېنو د ثواب نیت دی. د دیني ضرورت پوره کېدو نیت نشته. دا نیت به شاملوئ. ثواب نیت سره به دیني ضرورت پوره کېدو نیت شاملوم. ملا هم علي هم. درسونو کې کښېنم اول خو کښېنو او که کښېنو درس قرآن دی، درس حدیث دی، درس فقه ده، درس سیرت دی. الحمدلله رب العالمین دا درسونه دي. دا ترتیب شروع دی. په دې کې د اهتمام سره کښېنو او په دې سوچ او په دې نیت به کښېنو چې زما د دیني ضرورت پوره شي. زما دیني ضرورت زه نه پوهېږم چې پوه شم. زما پوهه شته چې عمل کولو والا جوړ شي. عمل مې شته خو عمل کې مې خلل دی. عمل کې مې څه خلل دی چې زما د عمل بې خلل شي. عمل بې خلله شته خو د دې چې دې ته اخلاص دی. علم بې خلله او عمل بې خلله دا اخلاص دی چې ما ته خدای پاک د اخلاص د حفاظت احساس او هم رانشي. دې لپاره زه کښېنم په دې مجلس. دا زموږ د مسلمانانو ډېر اهم ضرورتونه دي. د دې ضرورتونو پوره کولو لپاره یو مؤمن او معاون دعا هم درته ښیم په خپلو دعاګانو کې شامله کړي. که څوک دغه دعا کوي په خپل حالت باندې الحمدلله رب العالمین ووایي. که څوک یې نه کوي په خپلو دعاګانو کې شامله کړي. دا څلور دعاګانې یا الله د امت ناپوهه ما سره د دین پوهه ورکړه. زه خپل ځان په ناپوهه شمارم. ما سره د امت ناپوهه ته څه ورکړه؟ د دین پوهه. ما سره د امت پوهانو ته پوهه باندې عمل اسان کړه. دوه شوي ما سره د امت عمل کوونکو ته اخلاص نصیب کړه. عرب دي که عجم دي زما د وطن دي که د نورو وطني دي. ٹھیک شو؟ عمل کوونکو ته څه نصیب کړه؟ اخلاص نصیب. ما سره د امت اخلاص والا ټولو آفتونو نه بچ اوسه. د امت د اخلاص والا یو خطرناک افت دا دی چې ځان ورته رسېدلی ښکاري. زما سره علم هم شته، زما سره عمل هم شته، زما سره اخلاص هم شته، زما بل څه ضرورت دی مولا صاحب؟ داسې لګېږي. لوی ضرورت دا دی چې د دې اخلاص حفاظت وشي او دا غم راسره پیدا شي. څه وشي؟ رښتیا وایه د اخلاص د حفاظت احساس، د اخلاص د حفاظت غم دې ته ضرورت شته. مخلص لپاره کې نشته. ما ته ځان رسېدلی ښکاري، رسېدلی نه یم. ډېرې مرحلې باندې ډېرې مرحلې. دا دعا چې کوئ تاسو دا د امت مسلمه د پشیشات لپاره. څه ده؟ پشیشات. ما په دې خبرې خو پوهېږم. پشیشات لپاره کوم مسلمان چې مسلمانانو ته پشیشات دعا کوي دغه مسلمان د دغې دعا د برکته فرشتې خپلې دعاګویې دي. فرشتې خپلې دعاګانې کوي. دغه فرشتې ستا په دې دعا باندې امین هم وایي او دغه فرشتې به دغه څیزونه تا لپاره الله نه غواړي. کوم څیزونه چې تا د خپل مسلمان ورور لپاره پشیشه وکړي. څو څیزونه به غواړي؟ د دین پوهه. یا الله ما سره ټول مسلمانانو ته د دین پوهه ورکړه. ما سره ټول پوهانو مسلمانانو ته عمل اسان کړه. ما سره ټول عمل کوونکو مسلمانانو ته اخلاص نصیب کړه. یا الله ما سره
ټول اخلاص والو مسلمانانو اخلاص هم نصیب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على محمد سيدنا محمد خير وسلم اللهم لا نستولى وليد ويخ كل البارك فضل قبولك كل رجل بستان نعمات وأخيس ختمنا وشوى الله نقول بشورى مهنة قبولك ودي بشورى ساتزة ولا مهنة قبولك ودي بشورى سرپرستانونا قرباني قبولك وبدي مهنة كدي سر تعاون قبولك مسلمانان تعاون قبولك ودي مجلس انعقاد تبارا سورة قربانين شيء وفارين شيء الله استقبالين كي قرباني ولا مهنة قبول وجودك السلف الصالحين ومنهج باندې الله د انسان دین آسان مهنت قرب قیامت پورې جاری او ساری وساتل السلف الصالحين ومنهج قرب قیامت الله د آسان ملت آسان مهنت جاری او ساری وساتل سورة خبر بلي مجلس کې وشوه ټول مسلمانین ته دې خبره باندې پوهه سره سره اخلاص او عمل نصیب کړي الله خپل کرم سره خپل فضل سره د امت نه پوهه د دین پوهه ورکړه سره زموږ د امت پوهانو ته پوهه باندې عمل اسان کړي سره زموږ د امت عمل کوونکو ته اخلاص نصیب کړي سره زموږ د امت مخلصین ټول آفتونو نه بچ ساته الله بهتر امت ته بهتري ورکړه الله دا بهتر امت هر قسم الطريق بجسد الله بيحترم المنطقة بيحترم ورقة الله بيحترم المنطقة هر قسم الطريق بجسد الله موسى طول مسلمانا موسى طول عرب عجم علماء عوام نارينا زنانا لموبيل الشر بجك الله موسى طول مسلمانا عرب عجم علماء عوام نارينا زنانا لموبيل الشر بجك الله موسى طول مسلمان عرب عجم علماء عوام نارينا زنانا لموبيل الشر بجك وتم رزش بخبر في سبيل خزانة ذكر الله ما بشوف وزار بمجان كشمالك توبغار بمجان كشمالك الله موسى خبر بفضل وخبر بكرمسة د دینی ضرورت پوره کېدو احساس پیدا کړي الله موږ سره د دینی ضرورت پوره کېدو احساس پیدا کړي الله موږ نه ویو موږ ته د دین پوهه را نصیب کړي نو په عمل کې خلل دی الله زموږ بې خلله عمل نصیب کړي الله موږ سره د اخلاص د حفاظت احساس او غم را نصیب کړي الله بیمارانو ته شفا کامله عاجله مستمر نصیب کړي تندرستو تعالی تندرستی نعمت باندې شکر توفیق ورکړي د اولاد باندې کمر صالح اولاد ورکړي اولاد والا واستو خپل اولاد باندې یې کړي د روزګار حلال باندې روزګار مهیا د روزګار والو ته روزګار دی برکتونه واچوي الله مریضانو ته شفا کامله عاجله مستمر نصیب کړي زموږ موربانو سره د رحم او کرم خپل لوی کرم سره خپل لوی فضل سره الله خپل رضا توفیق راته نصیب کړي صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين